बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تیر روز موږ په ورډ پروګرام کې په پاور آپشن کې اوس خبرې کړې وې او نن راځم پروپینګ ته. په پروپینګ کې موږ آټو کریکټ کې یو آپشن ویلو. پروپینګ کې آټو کریکټ کې دا لومړنی آپشن موږ ویلو چې شو آټو کریکټ آپشن بټنز دا څه کار کوي. نو که زه راشم دلته مو ولیکل افغانستان، نو افغانستان کې د لومړنی تورې څه شی شو؟ غټ شو. نو که دا ته بیرته غواړې چې انډوی کې نو دې ته ورته بدل شي او زه ورته دا بټن نور مال نه راکول کېږي، دا هغه چیک کار دی. هغه چیک اپ که نور به بټن تعالی کار نه کوي نه درکول کېږي. دا شی ورته اپ کریکټ ټو انیشیل کیپټلز دا چیک څه کار کوي؟ روز اپ کوم کریکټ ټو انیشیل کیپټلز دا څه کار کوي؟ که زه دلته راشم ما لیکل دلته وکړه، ما ولیکل مثلا دلته مې ولیکل او ویسا، ما ولیکل افغانستان، اولنې دوه حروف ما ولیکو په لوی کې ورپسې زه لیکم په کوچنیو کې افغانستان او دا مې انټر کړو. دا مو سره بدل شو نه، زه ورته دا دي چې اولنې دوه حروف ما سره په یو لغت کې څه کېږي، په لوی کې لیکل کېږي، هغه دې ما سره غټیږي. نو دا ورته انتخاب کا کریکټ ټو انیشیل کیپټلز ورته انتخاب کا او دا څه کا اوکے کا او دا اوکے کا. نو چې زه لیکل کوم مثلا ما دا اولنې دوه حروف مې څه کړل په لوی کې ولیکل او نه بعد مې افغانستان ولیکو چې انټر کوم نو بیرته موږ سره جوړ شي. صحیح شي. اب دې چیک کې کار او ورپسې دا بل چیک پروپینګ کې اډو کریکټ کې کیپټلایز فرست لیټر اف سنټنسز کدا چیک مونږ سره اپ وي او دا زه اوکے کم، دا زه اوکے کم. مثلا ما ولیکل افغانستان از اور کنټری، افغانستان زموږ هیواد دی. نو دا موږ یو جمله ولیکله که نه، نو دې جملې اولنی حروف خو غټ نه شو. ولې غټ نه شو؟ ځکه موږ دلته دا چیک اپ کړی دی. را پشم پروپینګ کې آټو کریکټ آپشن کې کیپټلایز فرست لیټر اف سنټنسز دا به ټیک مارک کم، دا به اوکے کم، دا به اوکے کم. نو لیکم افغانستان از اور کنټری، افغانستان زموږ هیواد دی. اولنې حرف څه شو؟ لوی شو. ورپسې فایل کې راځم آپشن کې او پروپینګ کې راځم آټو کریکټ آپشن ته کیپټلایز فرست لیټر اف ټیبل سیل. نو که دا چیک ما سره اف وي او دلته راشم زه ټیبل واخلم، انسرټ ته راځم، دلته مې ټیبل واخیستو، دلته مې ولیکل آی ډي، دلته مې ولیکو نیم، دلته مې ولیکو جاب. نو لومړنی حرف خو نه غټېږي که نه، زور دیم دا لومړنی حرف دی غټېږي. را بشم فایل کې آپشنز ته، په آپشنز کې به پروپینګ ته راشم، آټو کریکټ آپشن ته به راشم، دلته به دا کیپټلایز فرست لیټر اف ټیبل سیل دا چیک به ورته آن کم، دا به اوکے کم، دا به اوکے کم. نو چې زه راځم ټیبل واخلم، انسرټ کې ټیبل مې واخیستو، دلته راځم آی ډي لیکم، نیم لیکم، جاب لیکم، خیال شته جاب مې ولیکو. نو هغه لومړنی حرف څه شو؟ جاب پسې دی خو بل عنوان لیکم سیلري. نو چې هر یو څه لیکي د هغې لومړنی تورې به غټېږي او اخره کې اډرس. دا په دې چیک کې خبرې وي. فایل کې راځم آپشنز ته او په آپشنز کې راځم پروپینګ کې آټو کریکټ آپشن کې دغه بل چیک څه کار کوي؟ کیپټلایز نیم اف ډیز. نو که دا چیک ما سره اف وي نو که زه دلته د ورځو نومونه لیکم، مثلا ما ولیکل سنډے، غټېږي لومړنی تورې نه، غلط یې راته ښیي، منډے نه غټېږي، ورته ما سره نور غټېږي. نو فایل کې به راشم آپشنز ته او په آپشن کې پروپینګ کې آټو کریکټ آپشن ته راشم، کیپټلایز نیم اف ډیز دا چیک مې ولګاو اوکے اوکے. نو که اوس لیکم زه سنډے، لومړنی حرف اټومیټیکلی غټېږي، سنډے کې هم لوی شو، په منډے کې هم لوی شو. فایل کې راځم آپشنز کې پروپینګ ته راځم، آټو کریکټ آپشن ته راځم. بل موږ سره چې کوم چیک دی کریکټ accidental usage of caps lock key. نو که چیرته ما سره څه وشي، زه مثلا لیکل کوم، ما ولیکل افغان او دلته رانه څه ولګېدل، کیپس لاک بټن رانه ولګېده او هغې نه بعد مې ولیکو افغانستان او دا انټر کوم. نو ما سره څه کېږي؟ دغه کوچني حروف را سره نه بدلېږي، زه ورته دا کوچني حروف دې مونږ سره بدل شي. که مانه په غلطۍ کې چې دغه ولګېږي کیپس لاک بټن، نو موږ سره د حروف څه کېږي؟ هغه د کریکټ کېږي. اکسیډنټلی معنا ناڅاپي.
زه دلته څه ولیکل دلته به زه افغان ولیکم دا به افغان او دلته ما څه ولیکل افغانستان او دا انټر کوم صحیح نشو اگر براشم فایل کې آپشنز تا آپشنز کې به پروپینګ کې کریکټ آپشنز تا کریکټ اکسیډنټل یوزیج اف کیپس لاک کی نو که زه راشم دا چې کوم سره لګېدلی دی او دلته ولیکم مثلا افغانستان دلته اے ان مې ورکړو دا انټر کوم ولې نه صحیح کېږي دا باید جوړ شي افغانستان فایل کې راځم آپشنز ته پروپینګ کې اډو کریکټ آپشن کې دا دې چیک کار دی کوي دا چې اصول کار نه کوي والله اعلم همدا کار دی چې کریکټ ماته صحیح کا اکسیډنټل یوزیج اف کیپس لاک کی ورپسې ریپلیس ته پرمې ته ریپلیس کی کار کړو چې د هر څه لیکي هغه تاسو دلته ریپلیس کیږي ورپسې راځم اګنور ورډز ان اپر کیس دا څه کار کوي نو دا چې ما سره اوف وي دا زه اوکے کوم دلته زه ورډز لیکم په اپر کیس کې ما بوک لیکو نو بوک موږ سره ولی بی ډبل اوکے بوک اګنور وایي صرف نظر تا نو اوس ګوره قاری صاحب زه څه کوم زه په لوی کې څه لیکم بوک مې ولیکو دا سپیلنګ په موږ سره غلط دی که نه باکس مې ولیکو سپیلنګ غلط دی خو هلته صرف نظر دی نه کوي نو دا چیک موږ سره دا کار کوي په دې پروپینګ کې چې دا زه ولګوم او دا زه اوکې کړم نو هغه لغتونه چې زه په غټو کې په غلطو کې لیکم ما سره هغې نه صرف نظر کوي اګنور کېږي ترې صرف نظر ترې تېرېږي دي دا دې چیک کار دی نه راځي چې کېږي نه ورپسې اګنور ورډز دیټ کنټاین نمبرز هغه لغتونو نم صرف نظر وکړه چې هغه موږ سره نمبر لیکل زه لیکم بوک ما دلته ولیکم بوک 32 نو دې نه صرف نظر وشو حالانکه دا موږ سره غلط دی د ټیکسټ او د نمبر ترمنځ باید یو څه مسافه موجوده اوسي نو زه راځم او دلته د فایل کې راځم آپشنز ته او په آپشنز کې راځم پروپینګ کې دغه چیک ورته آپ کوم اګنور ورډز دیټ کنټاین نمبرز د هغه نمبرونه صرف نظر وکړه چې هم سره نمبرز لري دا مې اوکې کړو کوز ولیکم بی ډبل اوکې بوک 32 دا انټر کوم نو سره دا غلط شو نو رائټ کلیک وکړه مطلب دا دې لیکل کیږي ترمنځ باید فاصله موجوده وي نو ځکه دا موږ سره آپشن راکړي دا چیک موږ سره دلته دا چیک ورته کوي مشکل نه لري اګنور انټرنیټ اینڈ فایل ایڈریسز کدا چیک ما سره آن وي او دا چیک زه آف کوم او دا اوکې کوم دلته زه لیکم www.google دا ګوګل ما داسې ولیکو .com او دا انټر کوم موږ سره دلته راځي که نه دا غلط دی که نه we cannot locate the internet server or proxy server نو زه غلط دی هلته لاندې کرښه ترې راکش کړه ورته دې نه اګنور شه صرف نظر ترې وکړه نو فایل کې ورشم آپشنز کې پروپینګ کې اګنور انټرنیټ اینډ فایل ایډریسز دې نه صرف نظر کوه نو که زه اوس راشم هلته ولیکم www.google.com خیال شته موږ سره اوس هغه سور لغه ترې ختمه شوه بل راځم فایل کې آپشنز کې په آپشنز کې راځم پروپینګ کې بل موږ سره دی کې یو مهم کمانډ enforce accent uppercase in French فرانسوي لغتونه دي دا هم سره ریپیټډ چې کوم لغت دی هغه موږ سره څه کوي هغه موږ ته په نښه کوي او موږ ته نه په نښه کوي کله چې موږ سره اوپ وي که نه او زه راشم ما ولیکل he is a boy ما داسې د ولیکو دا مې انټر کول ما دلته هغه ریپیټډ ورډ څه کوي هغه په نښه کوي ما ته نو زه به راشم فایل کې به راشم آپشنز کې او په آپشن کې به راشم پروپینګ کې دغه چیک به ورته آپ کوم دا به اوکې کوم ورته مې هغې نه صرف نظر کوه نو ما ته وایي ګرامري غلطي ده سپیلنګ مسټیک نو څه شی شو ختم شو نو رائټ کلیک چې وکړم ما ته وایي دا بین دی نو بس بین یې کړه سره جوړ شي فایل کې راځم آپشنز ته په آپشنز کې راځم پروپینګ کې دغه چیک ورته بیرته آن کوم ورته ماته دی نور کتل کېږي دا دوه آپشن چې کوم دي دا څه لپاره دي دا د فرنچ دپاره دي د فرانسوي ژبې دپاره دي کسټم ډکشنري کې موږ سره چې یو لغت موږ اټ کړی وي نو هغه ته زه دا څه کولی شم کتلی شم چې کوم لغتونه موږ دلته اټ کړي دي وګوره احمد زید سیمټي داود فواد دا ما اټ کړي دي نو دلته موږ سره دغه لغتونه دلته شته دی
عدالته راځي چیک سپیلینګ از یو ټاپ چې کله زه دا چیک ما اپ کو او دلته مې دا اوکې کو اوس چې زه سپیلینګ کوم نو ما سره به دغه نه کېږي سپیلینګ به نه راځي مثلا زه لیکم هی از ا بوای خیال شته راځي نه ځکه دلته موږ چیک اپ کړی چې موږ سره سپیلینګ ما چیک کوا زه به راشم پروفینګ کې په پروفینګ کې به دا چیک ولګوم نو موږ سره به سپیلینګ نه چیک کېږي مارک ګرامر ایررز از یو ټایپ ما د انګلیش د ګرامر چې کوم مارک دی هغه ما ته کوا ما ته راولا کله چې ما سره ګرامري غلطي موجوده اوسي که دا لرې کوم دا چیک او دا اوکې دلته اوس ګوره ښه ګرامري غلطي زه لیکم هی از دلته لیکم څه شی فاصله بی او واي بوای دا موږ سره ګرامري غلطي ده که زه انتخاب کوم فایل کې راشم آپشنز ته دا چیک ورته بیرته اپ کوم آن کم او دا اوکې کم نو وګوره ګرامري غلطي موږ سره اوسه راپناخه شوه دا ځکه موږ ته راغله چې دلته موږ سره موږ هغه چیک آن کو دا راشه بوای ته یې واړوه نو موږ سره به دا راشي نور به انشاءالله سبا له اوسئ د قاري صاحب